ښاغلی صادم شاهین صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ واورېدو. د صادم شاهین صاحب نه پس ښاغلي رسول شاه تنحاله د ګران صاحب په دې باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د زلفو سوري ته دې کینو که د مخ نور ته کینو، د زلفو سوري ته دې کینو که د مخ نور ته کینو، مونږ تودو سړو اغوستي یو چې چېرته کینو، او مونږ به زړونه ورته ډال کړو چې بچو ساتو، مونږ به زړونه ورته ډال کړو چې بچو ساتو. الله دې نه کړي چې د خپلې مینې سر ته کینو او زړونه هغه هم خپله و چې خواږه نه لري، زړونه هغه هم خپله و چې خواږه نه لري، مونږ په خورس مکه کې هم د مینې کار ته کینو. په دې شعرونو باندې ښاغلي رسول شاه تنحاله بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمال. رسول شاه تنحاله هرڅو کسر په تلی وړمه د پښتو لپاره، بیا مې هم خپل پکاڼو ولي د پردو لپاره، هرڅو کسر په تالی وړمه د پښتو لپاره، بیا مې هم خپل پکاڼو ولي د پردو لپاره، ما ته د حق په غوښتو فرهاد په عمري خو لښکر یې د غزلو نمري، غزل یې بس دی د ولس د ویښېدو لپاره. شعر دی چې خلاص چې له بېلتون شومه څه ښکلی راستون شومه، چې زم ورپسې ابلېښتې ستا د مینې شپون شومه، چې زه د هجر شپې درومه زه هم سباون شومه، چې ژبه د پښتو زده وایي چې پښتون شومه، ښکاري د کتو نه دی زړه کې دی زرغون شومه، ورک چې شو تنها رانه زه یې پلټون شومه. مننه.